بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. خدمت کې حاضر یم. نن بیا چون مواد را سره زیات شوي دي مجبور یم چې دا په دوو برنامو په دوه حصو تقسیم کړم. نړیوال خبرونه او سیمه‌ایز خبرونه به په اول برخه کې واخلم او ستاسې پوښتنې په مختلفو مسایلو کې او تبصرې دا به په دویمه برنامه کې واخلم. بعضې دوستانو پوښتنې کېدی چې په اوله برنامه کې ځواب شي ځکه سیاسي مسایل دي لکه د دغې متعلق شوي د شهباز شریف متعلق هغه به دلته تاسو اورېدلی شي. اما نور مسایل د قاضیانو متعلق د نورو فرضاً دغې چې نن زیات په کومنټسو خبرې راغلي زه د هغې څه ځوابونه ورکوم نو هغه تاسو کولی شئ چې په دویم برخه کې د ستاسو پوښتنې او ځوابونو په برخه کې وګورئ. په همدارنګې زه د خدیجه ثنا خور نه منندوی یم چې د یو پیشنهاد کړی دی، یو مسوده یې لیکلې ده چې د دې متعلق دا کړی دی چې دا به ملګرو ملتونو ته ولیږو چې د افغانستان په هکله د پاکستان په دریځ باندې او د دې بریدونو یعنې موږ افغانان هم خپل سهم پکې ادا کړو چې په دې متعلق هم زه یو پیش وینده ورته لرم، دغه لرم، پروپوزل لرم، غواړم چې هغه په دویمه برنامه کې ورته وړاندې کړم او که په هغه ترتیب باندې دا کار مخکې ویسو نو د هغې ګټه به نهایت زیاته وسي. نو دا موضوع هم که تاسو غواړئ تعقیب کړئ په دویمه برنامه کې تاسو کولی شئ دا ما سره تعقیب کړئ. راځم په اوله برنامه کې اوس د دلته نړیوال او سیمهیزو مسایلو نه بر علاوه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې بریدونه او په دې کې نوي نوښتونه راغلي دي. یو خدای ویل شوي دي چې ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان پاکستان د ضد د تیارو اسلحې ته لاس موندلی دی او همدا ویل شوي دي چې دوی د بې پیلوټه جهازونه هم ترلاسه کړي دي. که چېرته دا شوی خو دا ډېره لویه پرمختګ دی او دا د خوشحالۍ ځای دی چې مجاهدین وشي کولی نور هم د پاکستان د پوځ مخه ونیسي او خپل قدمونه د ازادۍ په لور باندې ګړندي کړي. خو په عین حال کې دا ویل کېږي چې د گروه اتحاد المجاهدین چې یو نوې ډله جوړه شوې ده، څو ګروپه پکې یو ځای شوي دي، دوی دغه تجهیزات ترلاسه کړي دي. مګر د پاکستان د حکومت د خوا نه ویل کېږي چې دغه د ډرون د جامولو کوم اسلحه چې ده دا اصلا د پاکستان د حکومت اسلحه وه او ډېر تازه دوی ته لاسته ورغلې وه، د دوی په حساب چې جوړه کړې وه او د دې هدف دا و چې دښمن که چېرته د ډرون تیارونه یعنی بې پیلوټه جهازونه نه کار اخلي نو دا به په فضا کې جیم کېږي، د کاره به یې وباسي. او دا لکه چې دوی دې دپاره کړي چې هم د ټي ټي پي د ډلې د مخنیوي لپاره دا اقدام کړی و، هم که چېرته فرضاً افغانستان ډرون تیارې ترلاسه کوي نو پاکستان دا د دې اسلحې په ذریعه باندې دا جیم کول. ویل کېږي چې د دې اسلحې نوم دی سافران 05 ډرون جیمر ګن، د نوم دی یعنی د ډرون جام کولو بندولو ګن دی، ټوپک دی چې د ګټس کمپنۍ په ذریعه باندې دا تیار شوی دی او دا خاص توګه د مخالفینو د ډرون د استعمال مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ ته ورکړل شوی و. پاکستانیان اوس دا ادعا لري چې دغه اسلحه چې دا په 8 د دسمبر باندې د خیبر پښتونخوا نوي وزیر اعلی سهیل افریدي ته سپارل شوی وه. نو دا څنګه د مجاهدینو لاسته ولوېدله؟ اوس دوی دا تحقیق کوي چې څو پایې دغې ته ورکړل شوې وي د خیبر پښتونخوا حکومت ته او هغه دې اوس تحقیق وشي چې د هغې نه کوم سیریل نمبر چې دی ورک دی. که هغه سیریل نمبر ورک دی نو هغه حتما مجاهدین ته ورکړل شوی. که دا مجاهدین ته ورکړل شوی دی نو دا چا ورکړی دی؟ دا سړی باید پیدا شي. اوس د ده تحقیق دوی شروع کړی دی. خو په
چې دا د ایران لپاره یو لوی کامیابی ده ځکه چې د دې لپاره د جی پی اس همدارنګه په ماحولیاتي یعنی دغه کې او اقلیمي کې او همدارنګه په نقشه اخیستلو کې د دنه استفاده کوي او دا د کې ځکه دی دوه دانې ورته اسرائیل له منځه وړي وو. همدارنګه دلته یو اسرائیل امریکا باندې فشار راوړی دی چې باید د ایران مقابل دغه کې باید یو تصمیم قاطع ونیول شي ځکه چې ایران لګیا دی اتومي قدرت باندې بیرته لاس پورې کړی دی مجبور ډیر زر اتومي قدرت شي. تاسو معلومه ده چې اسرائیل کله غواړي د حمله وکړي دا وکړي بیا دا بهانې کوي امریکا بالمقابل دا خبره کړې ده چې موږ د ایران اتومي صلاحیت بالکل ختم کړی دی هغه چې غواړي دا صلاحیت نشي ترلاسه کولی بنان د هغه موقف کې نه دی یعنی د اسرائیل دا خبره رد کړې ده. مګر ضمن کې امریکا دا ویلي چې ایران تمایل لري خبرو ته او موږ هم تمایل لرو ممکن خبره به بهتري سره وکړو. دلته معلومیږي چې امریکا خبرو ته تمایل لري او اسرائیل جنگ ته تمایل لري د دې لپاره د یو اسرائیل غواړي چې په فشار واچي او د اسرائیل لابي چې ده رافایل ګروسی د اټومیک انرژي مرکز رئیس دی چې هغه دروغ او تهمت وي هغه هم دا خبره کوي چې ایران بیرته هغه صلاحیت د انرژي ترلاسه کړی دی ډېر زر بم جوړي باید پې باندې برید وشي. بل خبر دا دی چې اسلامي امارت تصمیم نیولی دی چې د ایران په غونډه کې به ګډون نه کوي. په دې باره کې هم مانه ډېرې پوښتنې شوي دي چې دا به په ګټه باندې وي او که دا به په ضرر باندې وي. نو وروره دا خو په هر حالت کې د اسلامي امارت په ضرر دی که دی هلته ګډون نه کوي. زما په نظر باندې دوی باید ګډون وکړي ځکه دا ګډون ډېر په دې اړین دی چې که دی هلته نه وي پاکستان هلته غلط اسناد وړاندې کوي غلط موقف وړاندې کوي پاکستان په افغانستان باندې د ترهګرۍ تهمت وایي او که چېرته دوی ګډون وکړي یو خو دا چې د دوی د پوښتنو ځوابونه به ورکړي چې څنګه ترکیه کې ورکړل په انقره کې ورکړل په دغه کې په قطر کې ورکړل او همدارنګه په سعودي کې ورکړل په ایران کې باید ځواب ورکړي او زما په نظر یو بل اقدام هم دی باید وکړي دغه چې د خلیل الرحمن حقانی قتل او دغه قاتل دی نیول او هغه اقرار کړي چې ما ته هدایت د مستونګ د بلوچستان نه راکړ شوی دی او ټریننګ هلته شوی دی او دا کار ټول موږ اغېز نه کړی. دغه کنفرانس کې دا باید دوی ویسي په سکرین باندې ورته واچي چې ګورئ دا زموږ وزیرو دا سړی دی دا موږ نیولی دی دا اقرار کوي دا د پاکستان نه ترهګري موږ ته راځي ترهګري موږ خواته راځي که زموږ نه خواته ځي. دا ډېر اړین دی د ده لپاره تګ زموږ په ګټه دی نه تګ زموږ په ضرر دی او زه نه پوهېږم چې ولې دوی تصمیم نیولی چې دی لاړ نه شي. په دې کې خو دوی ملامت راځي ځکه چې سعودي ته لاړې قطر ته لاړې ترکیې ته لاړې ایران ته ولې نه ځي. ایران سره خو د روابط د ټول نه ښه دي ښه دا دی چې لاړ شي هلته کښېني خپل موقف وړاندې کړي دا به ډېره بهتره وي. همدارنګې ندیم ندا ویلي دي چې ایراني استادان به په افغاني پوهنتونونو کې د تدریس لپاره به ګمارل کېږي. دا تازه تللی و ایران ته د هغلته د هغې سره د تحصیلات عالي وزراو سره یې لیدلي دي. نو زما په نظر دا کار که دی کوي دا به ډېر خطرناک وي. خپل افغاني استادان باندې څه دغه شوی دی ولې خپل افغاني شړې او ایراني راوړي بیا سبا بیا شکایت هم کوئ چې فرهنګي انقلاب یې راوستو او څه خبرمسي یې وکړل هغه یې درته کوي چې تور ته موقع ورکوي چې ستا نوی نسل درته ایران تربیه کړي هغه درته خپل افکار ورته ورکوي ستا افکار خو ورته نه ورکوي ته څنګه کنټرولوي. نو د لپاره دا ډېر یو غلط اقدام دی. دا د پاکستان هم چې دا بل 2 کاله مخکې یو پیشنهاد شوی دا ما رد کړی د ایران هم رادوم دی دا کار باید ونه کړي. ندیم ندا دا موقف غلط دی په دې څه کې باید اسلامي امارت جدي اقدام وکړي او د دې شي مخنیوی وکړي ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دی. د ده لپاره خپل افغاني استادان ورزیده استادان دي په نړۍ کې مختلف ځایونو کې دي. تاسو خو لوی لوی استادان دې ته پښیمانه کړل مجبور هم کړل چې پانتون پرېږدي او ترک د پانتون وکړي هغه بیرته راولئ خپل استادان راولي او خپل نصاب تعلیمي ورته ټریننګ کوي تدریس کوي چې هغه دغه شي پردي مه راولي دا د افغانستان په ضرر دی. آخري نړیوال خبر دا دی چې تاسو تیرو څو میاشتو کې ما دا خبر درکړی چې د چین څو کښتیګانې داسې ډکې راغللې او د ایران د بالستیک میزایلونو لپاره
د سوخت مواد راوړل، د سوځېدلو مواد راوړل چې هغه په استحریق کېږي او په یعنې په هغه بالستیک میزایلونو کې استعمالیږي. اوس امریکې د هماغې جملې نه یو کښتۍ چې د چینایي کښتۍ وه او د کې د ایران لپاره یعنې همدغه د اسلحې او د دې مواد پکې وو د بندر عباس خواته روانه وه، د دې مخه یې نیولې ده او په زور یې دا قبضه کړې ده او د ده کنټرول خپل لاس کې نیولی، چې دا د خپل نهایت زور نه کار اخیستی دی او په دې رقم سره دی دا د ده نه سند جوړوي او دنیا ته وړاندې کوي چې وګورئ چین د ایران سره رقم کومکونه کوي او دا زموږ په ضد باندې دی، بنان هلته شخړه جوړوي. خبره دا ده چې همدغه کار خپل امریکایان کوي، د دې کښتۍ به څوک ودروي؟ نو مجبوره دي چې روس او امریکا چین به یې ودروي او چې ودروي دا به جنګ جوړیږي او اوضاع به خرابیږي. نو هیله ده چې دا برنامه ستاسو د پوښتنو ځواب باعث ګرځېدلی اوسي او دغه معلومات مې در سره شریک کړل. نور ستاسو د پوښتنو او ځوابونه دویمه برنامه کې سره وګورئ. انشاءالله ستاسو خدمت کې به دوباره حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.